سلام یو منئ تمه ده چې تاسې به روغ جوړ او صحتمنده وئ. نن راځو د تیر درس په دوام باندې لیټس لرن مور. راځئ چې نورې هم زده کړو. لرن د ورډز لغتونه زده کړئ. لومړی لغت دی مثلث. د په انګلیسي کې څه وایي؟ ا ټرایانګل، مثلث، یو مثلث ډوله شکل. ا سکویر، یوه مربع یا یو مربع ډوله شکل. ا سرکل، یوه دایره یعنی ګرد شکل. ا سټار، یو ستوری. ا ډایمنډ، یو الماس یا د الماس په قسم شکل چې وي. ا هارت، یو زړه. ان اوول، بیضوي شکل لکه د هګۍ په شانتي. او بل ا ریکټینګل، مستطیل. بی میک، جوړې کوي. سینټنسز، جملې. مثال په ډول لومړی به دغه شی راوپېژنئ. لکه لومړی شمېره کې وګورئ this is a star، دغه یو ستوری دی. اوس به یې رنګ وښیئ چې څه ډول رنګ لري. موږ تاسو مخکې رنګونه لوستلي وو. اټس بلو، دا اسماني شین رنګ لري. او فرض کړئ دویم څلورم عکس وګورئ، نو د لاندې تصویر کې څلورم عکس وګورئ کوم شکل دی؟ مربع شکل دی. نو ووایئ چې this is a square، دا څه ډول شکل لري؟ دا مربع شکل لري، خو څه ډول رنګ یې دی؟ it's yellow، یعنی it's yellow square. نو داسې بله شمېره وګورئ، دغه درېیمه شمېره. لومړی به یې راوپېژنئ، مثلا ووایئ چې this is a heart، دا یو زړه دی. بیا به یې رنګ وښیئ، رنګ لري. بیا به څنګه ووایئ؟ بیا به ووایئ چې it's red heart. انشاءالله سخت نه دی. نو سی ته راشئ، پلی ا گیم، لوبه وکړئ. ask your partner، اوس له خپل ملګري پوښتنه وکړئ. مثلا موږ تاسو ورته وایو چې آیا دا مربع ده؟ د لومړی عکس کې وګورئ. نو بیا د دیس نه مخکې به دیس از ویل، اوس از را مخکې کوو. نو وایو چې is this a red square، آیا دا سور رنګه مربع ده؟ نو که وي yes it is، که نه وي no it isn't وایه. دویم عکس وګورئ. موږ وایو چې آیا دا یو پنسل دی؟ څنګه یې ووایم؟ is this a pencil؟ که وي yes it is، که نه وي no it isn't. دریم هم زه درته جوړومه. مثال ووایئ چې is this a blue star، آیا دا اسماني شین رنګه ستوری دی؟ yes it is، که وي yes it is، که نه وي no it isn't. او د بل وګورئ. is this a orange star، آیا اورنجي رنګه ستوری دی؟ که وي yes it is، که نه وي no it isn't. ډي ته راشئ، لیسن غوږ ونیسئ، and do او بیا یې ترسره کړئ. pick up، پورته کړه. your pencil، ستا پنسل. نو pick up معنا پورته کول. بل draw a triangle، یو مثلث رسم کړه. draw معنا رسم کول. pick up a red mark، او بل draw a picture، یو عکس رسم کړه. راشئ بل درس ته. لیټس ریډ، راځئ چې ولولو. CG اواز دی. listen point and say، غوږ ونیسئ، په نښه کړئ او ووایئ سی. کیټ، سی موږ تاسو ویلي وو چې کاف معنا لري. کیټ، پشه. کوټ، موږ تاسو خپله هم کوټ ورته وایو. کاو، غوا. ګرل، جی بیا د ګاپ معنا لري. ګرل، جینۍ. گیټ، دروازه. ګوټ، وزه. نو بی لیسن پوینټ ان چانټ، غوږ ونیسئ، په نښه کړئ او زمزمه یې کړئ. د سی جی فونکس چانټ، د سی جی غږیزه زمزمه. نو تاسو د خپله وګورئ نوره. کیټ پشې ته وایي. کو، غوا. ګیټ، دروازه. ګرل، جینۍ. کوټ او کوټ. او وروستی جمله یې ده چې کوټ، ګوټ، ګرل، واو. نو زه وایم چې تر همدغه ځایه پورې بس دی. نور درته ښې شپې، ښه وختونه غواړم.